د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پوره رحم لرونکی دی. ای هغو کسانو چې ایمان مو راوړی دی، که تاسې زما په لاره کې د جهاد کولو لپاره او زما د رضا د ګټلو په خاطر وطن پریښی او له کورونو څخه وتلی، نو زما او خپل دښمنان دوستان مه نیسئ. تاسې له هغوی سره دوستانه اچوئ په داسې حال کې چې کوم حق دین چې تاسې ته راغلی دی د هغه له منلو نه هغوی انکار کړی دی. او د هغو چلند دا دی چې پیغمبر او په خپله تاسې صرف په دې ګناه له وطن څخه باسي چې تاسې په خپل پروردګار الله باندې ایمان راوړی دی. تاسې په پټه هغوی ته دوستانه پیغامونه لیږئ په داسې حال کې چې څه چې تاسې په پټه کوئ او څه چې په ښکاره کوئ په هر څه زه پوهیږم. هر څوک چې له تاسې نه داسې وکړي هغه په یقیني توګه له سمې لارې نه بې لارې شو. د هغو چلن خو دا دی چې که پر تاسې بریالي شي نو له تاسې سره دښمني وکړي او په لاسونو او ژبو سره درته آزار درکړي. هغوی خو دا غواړي چې تاسې د هم په یو ډول کافر شئ. د قیامت په ورځ به نه ستاسې خپلوۍ څه په کار درشي، نه ستاسې اولادونه. په هغه ورځ به الله ستاسې ترمنځ بیلتون راولي او همغه ستاسې د عملونو لیدونکی دی. ستاسې لپاره په ابراهیم او د هغه په ملګرو کې یوه غوره نمونه ده چې هغوی خپل قوم ته په ډاګه وویل موږ له تاسې نه او ستاسې له دغو معبودانو څخه چې تاسې د خدای په ځای بندګي کوئ قطعي بېزار یو. موږ له تاسې نه منکر شوي یو او زموږ او تاسې ترمنځ د تل لپاره دښمني شوه او کینه ولوېدله تر څو پورې چې پر یوه الله ایمان رانه. خو خپل پلار ته د ابراهیم دا وینا له دې نه مستثنا ده چې زه به ستا لپاره د مغفرت غوښتنه ارومرو وکړم او له الله نه ستا لپاره څه لاسته راوړل زما په وس کې نه دي. او د ابراهیم او د هغه د ملګرو دعا دا وه چې زموږ پروردګاره پر همدا ته باندې موږ توکل وکړ او همدا ستا لوري ته موږ رجوع وکړه او همدا ستا حضور ته بیا زموږ درګرځېدل دي. ای زموږ پروردګاره موږ د کافرانو د ازمایښت وسیله مه ګرځوه او ای زموږ پروردګاره زموږ له ګناهونو څخه راتېر شه. بېشکه همدا ته برلاسی د حکمت څښتنې. د همدغو خلکو یعنې د ابراهیم او د هغه د یارانو په چارچلند کې ستاسې لپاره او د هر هغه چا لپاره غوره نمونه ده چې د الله او د آخرت د ورځې هیلهمن وي. که له دې نه څوک منحرف وي نو الله بې نیازه او په خپله ذات کې ستایل شوی دی. لرې نه ده چې الله یو وخت ستاسې او هغو خلکو ترمنځ مینه واچوي چې له هغو سره نن تاسې دښمني راخیستې ده. الله لوی قدرت لري او هغه بخښونکی مهربان دی. الله تاسې له دې خبرې نه منع کوي چې تاسې له هغو خلکو سره د نیکۍ او عادل چلند وکړئ چې هغوی د دین په باب له تاسې سره جنګ نه دی کړی او تاسې له خپلو کورونو څخه نه یې ویستلي. الله عادل کوونکي خوښوي. هغه چې له کومې خبرې نه تاسې منع کوي هغه دا ده چې تاسې له هغو خلکو سره دوستي وکړئ چې هغوی له تاسې سره د دین په معامله کې جنګېدلي دي او تاسې له خپلو کورونو نه ویستلي یې او ستاسې په ویستلو کې یو د بل ملاتړ کړی دی. له هغو سره چې کوم کسان دوستي وکړي همغوی ظالمان دي. ای مؤمنانو کله چې مؤمنې ښځې هجرت وکړي تاسې ته راشي نو د هغو د مسلمانۍ تحقیق وکړئ او د هغو د ایمان په حقیقت باندې الله ښه پوهیږي. بیا کله چې تاسې ته معلومه شي چې هغوی مؤمنې دي نو هغوی بیرته کافرانو ته مه لیږئ. نه هغوی د کافرانو لپاره روا دي او نه کافران د هغوی لپاره روا دي. د هغو کافرو میړونو چې کوم مهر هغو ته ورکړی وو هغه هغو ته بیرته ورکړئ او له هغو سره په نکاح کولو کې پر تاسې څه ګناه نشته کله چې تاسې د هغو مهر هغو ته ورکړئ او تاسې په خپله هم کافرې ښځې په خپله نکاح کې مه ساتئ. کوم مهر چې تاسې خپلو کافرو میرمنو ته ورکړی وو هغه تاسې بیرته وغواړئ او کوم مهر چې کافرانو خپلو میرمنو ته ورکړی وو هغوی دې هغه بیرته وغواړي. دا د الله حکم دی، هغه ستاسې ترمنځ فیصله کوي او الله پوه او د حکمت خاوند دی. او که ستاسې د کافرو میرمنو له مهرونو څخه یو څه تاسې ته له کافرانو څخه بیرته په لاس در نشي او بیا ستاسې وار راشي
نو د کوم خلکو میرمنې چې هلته پاتې شوي دي هغو ته هغومره څه ورکړئ چې د هغو له ورکړو مهرونو سره برابر وي او له هغه خدای نه ویریدونکي اوسئ چې پر هغه مو ایمان راوړی دی. ای پیغمبره کله چې تا ته مؤمنې ښځې د بیعت کولو لپاره راشي او د دې خبرې وعده وکړي چې هغوی به له الله سره کوم شی نه شریکوي، غلا به نه کوي، زنا به نه کوي، خپل اولاد به نه وژني، د خپلو لاسونو پښو په وړاندې به کوم بهتان جوړ کړی نه راوړي، یعنی هغه ماشوم د خپل میړه ته نه منسوبوي چې په نامشروع توګه یې له بل چا څخه زیږولی وي او په کوم معروف کار کې به ستا نافرماني نه کوي، له هغو نه بیعت واخله او د هغو په حق کې له الله نه مغفرت وغواړه. په یقیني ډول الله بخښونکی او رحم کوونکی دی. ای مؤمنانو هغه خلک دوستان منیسئ چې الله ورباندې غضب کړی دی چې له آخرت نه داسې ناامیده دي لکه څنګه چې په قبرونو کې پراته کافران ناامیده دي.